د کندهار ښار په ډیرو لږو ناحیو کې له ټاکسي موټرونو او نورو رکشاو پرته د زرنج رکشې هم خلک چلوي او سپرلۍ پکې وړي. د دغه رکشاو چلونکي وایي سپرلۍ تر پخوا کمې شوې او دغه راز د تیلو بیو د لوړېدو له امله یې هم کاروبار ټکنی شوی دی. د دوی په وینا په ښار کې د دوکانونو مخې ته هم خلک نه پرېږدي تر څو د سپرلیو لپاره ودرېږي. کمزوري دی ورور د ورځې سل یو نیم سل پیدا کېږي هلته په سړی باندې کورداري هم ډېره پسې د زرنج بعضې خلک دلته زموږ په دغه لین کې ستا زرنجان یا په کښتو یې بعضې خلک ستا چې د زرنجان یا په ډریورۍ د ورځې 200 افغانۍ هغه سړي ته ورکوي. دوکاندار په خپل د درې ګزي حق لري که یا په ډمبر هم دی حق لري. موږ په ډمبر ولاړ یو د دوکان څه 15 متره دا خواته بیا هم دی وایي زما د دوکان مخه علاقه پخوا شوی اوس بیا هم ولا شکر د هغه حال باندې وروره شکر دی خو د بېکارۍ شکر دی وروره. پخوا شوی د 400 500 افغانۍ پاچېدلې اوس 200 250 پاچېږي دا رقم دی. بلخوا د ترانسپورت ریاست اړوند زرنج رکشاو نماینده وایي رکشې ډېرې دي خو سپرلۍ کمې دي ځکه د رکشا چلوونکو کاروبار ټکنی شوی دی. دغه په وینا ځینې رکشا چلوونکي پر نمبر سپرلۍ نه پورته کوي نو له همدې امله هغوی ته دوکانداران د دوکانونو مخې ته د درېدو اجازه نه ورکوي. بار نسته سپاریان نسته کم دي اوس سپاریان نه دي دغه دي نو رکشې چې دي ډېرې دي سپاریان کم دي نو اوس کاروبار دغه کمزوري دی دوی هلته پر لمبر چې ودرېږي نن لپاره دوی پورته کوي د اخري شټاپ پرې ځي 10 افغانۍ کریا ده. د معلوماتو له مخې دا مهال په کندهار کې شاوخوا 350 زرنج رکشاوې فعالیت لري خو پخوا دا شمېر ډېر کم و. غورځنګ د امریکا غږ واشنګټن.